د خوشحال خان خټک حسب نسب سو. د خوشحال خان خټک ابا او اجداد او پلار څه کار کاوه، خوشحال خان خټک څنګه سردار شو، هغه بیا د مغولو قیدی څنګه شو. خوشحال خان خټک د قید نه پس د مغولو خلاف توره راواخیسته. د خوشحال خان خټک ادبي خدمات څه دي؟ که د نظم، که د نثر، که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. نه پخوا پکې کتاب و نه خط و، دا دی ما پکې تصنیف کړل څو کتابه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمنو، په دې ویډیو کې به چې موږ په کومو موضوعاتو باندې بحث کوو، هغه دا دي چې د خوشحال خان خټک حسب نسب سو. د خوشحال خان خټک ابا او اجداد او پلار څه کار کاوه، خوشحال خان خټک څنګه سردار شو، او د هغې نه پس څه وخت کې د مغولو کار خاص او بند خاص هغه بیا د مغولو قیدی څنګه شو. خوشحال خان خټک د قید نه پس د مغولو خلاف توره راواخیسته او د مغولو خلاف د افغاني ملت د رایوځای کولو دپاره چې کومه هڅه کړې ده، او د دې نه علاوه د خوشحال خان خټک ادبي خدمات څه دي، په دې موضوعاتو به موږ انشاءالله په دې ویډیو کې بحث کوو. نو اول خو موږ پیژنو چې خوشحال خان خټک څوک دی. نو خوشحال خان خټک په موږ باندې ځان په خپله را پیژني او وایي چې زه خوشحال د شهباز خان یم چې تورزن یم کان په کان. شهباز خان د یحیی خان و چې بل نه و هسې ځوان. یحیی خان د اکوړي و چې په توره شو سلطان. د هجرت 1022 سنو چې زه راغلم په جهان. په دې شعر کې خوشحال خان خټک مونږ ته خپل آبا او اجداد، خپل تاریخ پیدایش هر څه وایي، چې یعنی زما د پلار نوم شهباز خان و، د هغه د پلار نوم یحیی خان و، او د هغه د پلار نوم اکوړ خان، او دغه شانته د هجرت 1022 سنو چې زه راغلم په جهان، یعنی په 1022 هجری کې زه دنیا ته راغلم، یعنی پیدا شوم، یعنی 1022 هجری کې زه پیدا شوم. خوشحال خان خټک په اکوړه خټک کې پیدا شوی دی او د پلار نوم شهباز خان دی. څنګه چې په خپل ویل، شهباز خان د مغولو د طرفه په دې علاقه کې د اکوړه خټک او د سره ملحقه علاقو کې د مغولو د طرفه منصبدار او ډیر عمر دا کار کاوه. خوشحال خان خټک د پلار مشرې زوی او شهباز خان په دې ملکۍ کې، په مشرۍ کې، په خانۍ کې د پښتنو نور قومونو سره ډیر جنگونه کړي دي، چې په هغې کې د یوسف زو ذکر هغه ډیر قابل ذکر دی چې د هغوی سره جنگ جګړې کړي. په یو جنگ کې د خوشحال خان خټک پلار شهباز خان هغه ډیر زیات ژوبل شو او هغه د هغې د وجې وفات شو. دا کالو 1050 هجری، یعنی 1050 هجری. چونکه خوشحال خان خټک د پلار مشرې زوی و، نو د مشرۍ پټکې د خوشحال خان خټک په سر شو او خوشحال خان خټک د خټکو او د دې قبیلې سردار جوړ کړی شو. نو څنګه چې د خوشحال خان خټک پلار د مغولو د طرفه په دې علاقه کې منصبدارو، هماغه شان خوشحال خان خټک هم په هغه طریقې سره کار شروع کو او د مغولو د پاره د پښتنو د نورو قبیلو سره جنگ جګړې کول. خوشحال خان خټک په یو شعر کې په خپل وایي چې د مغول د پاره ما توري وخلې، پښتنو برا تکړې ډېرې کنځلې. وخت تیرېدو او څنګه چې وایي چې وخت نه پلټا کایا، او خوشحال خان خټک نه چې شاهجهان کله وفات شو او اورنګزیب عالمگیر په تخت باندې کېناسته، نو دا 1069 هجری کې، یعنی په کال 1001 کې چې کله اورنګزیب هجری کې چې کله اورنګزیب عالمگیر په تخت باندې کېناستو، نو څه کسانو د خوشحال خان خټک خلاف په دربار کې سازش وکړو او په کال 1004 هجری کې، یعنی 1074 هجری کې خوشحال خان خټک ونیولې شو، گرفتار کړی شو او هغه په جیل کې بندي شو. نو خوشحال خان خټک چې په کومه قلعه کې چې په یو پی کې د هغه قلعه هغې کې خوشحال خان خټک چې بندي شو، نو د هغې نوم رتنبور. ځکه خوشحال خان خټک په یو شعر کې داسې فرمایي چې پښتني جونې د زلف باد ته نیسي، پښتني جونې د زلف باد ته نیسي، چې شمال بوی راوړي په رتنبور. او دغه شانته قلندر مومندم په خپل یو شعر کې وایي
چې په خوشحال پر تنبور کې وشوي، هاغه کانې په ما لاهور کې وشوي، خلک د 2 ورځو فراق کې سوځي، زما خو میاشتې په دا اور کې وشوي. بهرحال خوشحال خان خټک 15 کاله په قید کې بندي پاتې شو او کله چې خوشحال خان خټک د جیل نه خلاص شو نو د خوشحال خان خټک سر د فکرونو نه او زړه د غمونو نه ډکو او خوشحال خان خټک په دې حقیقت باندې ورسېدو چې زما په شانته یو د مغول وفادار د دوی خپل نشو نو مغول کله د پښتنو خپلېدې نشي. د دې د وجه خوشحال خان خټک او فرمایل چې پس لبند د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یا نیولې مخ مکیتا یا مغول سره رزم. او دغه شانته په بل ځای کې وایي چې مومندې زما د کډې لاس او خپې دي، رازیمن د اپریدیو په کومک یم، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. او دغه شانته خوشحال خان خټک په یو بل ځای کې فرمایي مرګه همره مهلت راکړه په جهان کې، مرګه همره مهلت راکړه په جهان کې چې جمدر د مدعی په وینو سور کړه. نو قدرمنو دا خو د خوشحال خان خټک د ژوند یو مختصر شان خاکه چې ما تاسو ته بیان کړه چې څنګه خوشحال خان خټک پیدا شو، څنګه سردار شو او څنګه هغه بیا جیل ته لاړو او څنګه د جیل نه خلاص شو. دا د خوشحال خان خټک د ژوند مختصر خاکه ده. اسی خو د خوشحال خان خټک په ژوند باندې خلکو پی ایچ ډیز کړي دي او په جلدونو کې په کتابونو لیکل شوی دي. په دې 4-5 منټو کې د دې غټ مضمون احاطه ډیره مشکله ده، خو زموږ مقصد د خوشحال خان خټک ادبي خدمات دي. نو اوس موږ بحث کوو د خوشحال خان خټک په ادبي خدماتو باندې. څنګه چې موږ په شروع کې وویل چې خوشحال خان خټک فرمایي چې که د نظم، که د نثر، که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه، نه پخوا پکې کتاب ونه خط وو، دا د ما پکې تصنیف کړل 100 کتابه. نو د خوشحال خان خټک صرف په شاعرۍ کې خدمات نه دي بلکې نثر کې خدمات دي او موږ به د هغې احاطه کوو په دې راروانو لیکچرو کې. خوشحال خان خټک د خپل ځان متعلق په یو شعر کې وایي چې په پښتو ژبه چې ما علم بلند کړ، د خبرو ملک مې فتح په سمند کړ، یو په حال او په ماضي کې داسې نه و چې ښکاره د خبرو راته خوند کړ، او د مرزا دیوان مې ومنډ په ګوډي، مسخره مې ارزانی خوشکی زمن کړ، که دولتو، که واصلو، که دانورو، په خبرو مې د خر یو ریش خند کړ. نو په دې شعرونو کې چې څنګه خوشحال خان خټک فرمایي چې ما پښتو ژبه یو نوی لیول ته ورسوله، زمانه مخکې که ارزانی تیر شوی، که دولت خان لوانی تیر شوی دی، که واصل تیر شوی دی، خو ما هغوی ټول په شاعرۍ کې ډیر شاته پرېښودل او د خبرو خوند ما په لومړي ځل خلکو ته ښکاره کړو چې د خبرو نه څنګه خوند اخیستلی شي. قدرمنو ویلی شي چې خوشحال خان خټک د 200 نه ډیر کتابونه لیکلي چې په هغې کې کم کتابونه موږ ته په لاس راغلي او ډیر مشهور کتابونه دي. نو زه تاسو ته یو څو کتابونه مخې تقدمه د هغې نه پس بیا تاسو نور کتابونه انلیست کولی شي او موږ به وخت په وخت د هغې تذکره کوو. د ټولو نه غټ کتاب خو د خوشحال خان خټک د هغوی کلیات دي، کلیات خوشحال خان خټک. د دې نه علاوه د دوی سواتنامه مشهور کتاب دی چې کومه سفرنامه ده د پښتو ژبې اولنۍ. د دې نه علاوه د دوی دستارنامه هغه کتاب دی چې کوم دوی په جیل کې لیکلی دی او د خپل حافظې نه لیکلی. د دې نه علاوه خوشحال خان خټک یو بل کتاب لیکلی فراق نامه، فرح نامه د دوی یو بل کتاب دی، طب نامه د دوی یو بل کتاب دی او یو بل ډیر مشهور کتاب د دوی دستارنامه دی چې دستار تړي 1000 دی، د دستار سړي پشمار دی. او دغه شانته خوشحال خان خټک د سوره یوسف تفسیر کړی دی او یو بل د فقه ډیر مشهور کتاب دی هدایه چې په عربی ژبه کې دی. خوشحال خان خټک د هغې پښتو ته ژباړنه کړې یعنی ترجمه کړې ده. د دې نه علاوه عیار دانش د دوی یو بل مشهور کتاب دی. دغه شان د کتابونو یو لوی لیست دی چې خوشحال خان خټک دا لیکلي دي. نو د دې نه علاوه په روانو لیکچرو کې به ان شاء الله په خوشحال سیریز کې به مونږه د خوشحال خان خټک د شاعرۍ ښکاره اړخونه، د خوشحال خان خټک اخلاقی شاعري، عشقیه شاعري، رزمیه شاعري
او دغه شانته قامي او وطني شاعري په دې باندې به مونږ بحث کوو. نو که تاسو په دې موضوعاتو کې تاسو د دې متعلق سره لرئ تاسو مونږ ته د کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. د دې نه علاوه تاسو دا چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ چې دغه شان دلچسپ او معلوماتي ویډیوز تاسو ته وخت په وخت نیغ په نیغه ملاویږي. ډیره مننه. د الله پامان.